سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهم معلومات دا دي کوم چې په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس ټرین باندې چې کومه بلوچ لایبریشن آرمي حمله کړې وه د هغې حملې نن تازه معلومات دا دي چې د هغه ځای مړي چې کوم چې په ټرین کې څوک مړه کړي وو څوک یې له ځان سره بیولي وو هلته یې مړه کړي وو د هغو جسدونه نن د کوټې سیول هسپتال کوټې سیول روغتون ته راورسېدل تاسو په دغه ویډیو کې کتلی سئ تاسو دا وګورئ بیا به خبرې کوو ज़रा रश कश में बोला ये बोले से फंसी हुई है मजबूत से भरी हुई लगी है। अब क्या करें हम लोग किधर पार हो रहे कितना भी जा वो रक्षा वाला मुर्दा खाना पुलिस सर्जन जिधर लिखा है मेडिकल लिखा دا هغه مسافر دی چې د سې شنبې په ورځ باندې د بلوچستان په بولان سیمه کې په ریل ګاډي کې یرغمل شوي وو د چارواکو په وینا چې له یرغمل مسافرو څخه چې کوم اتیا تنه راخوشي شوي دي وایي چې په هغوی کې نو دوستانو تاسو دغه ویډیو وکتله کوم چې د جعفر ایکسپریس کوم مړي وو هغه یې د کوټې سیول هسپتال روغتون ته راوړل او دلته یې خپلو شناختې وکړئ دلته یې خپلو کورونو ته ولېږل او نن د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم کوټې ته راغلی وو چې په کوټه کې ډېر کار بندیزونه لګېدلي وو او په مختلفو روډونو باندې بندیزونه وو نو د نن تازه معلومات دا و چې په دا ویډیو کې مو کتل د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو تازه معلوماتو لپاره د بلې ویډیو الله حافظ